ساده فارم واخیسته ګوري ښه. دا اوس چې کوم کار ورته کومه دا کلیک ایونټ باندې بټن مهم نه ده، طریقې ته وګورئ چې سره کوم کار کوي، طریقه یې ښودلې صحیح اوس. تاسو ته بیا اندازه وشي چې دا پروګرامونه په څه رقم جوړېږي. if condition کی کار کنم میایم اول رنگ از را تغییر میکنم. در دیزاین میایم دو تکست باکس میارم. کپی پیست. این دو که هست این عنوانش هست. این هر نامش که باشه فرق نمیکنه. مگر در کدیم کدام نامش نشه نام ازی که باشه صحیح است. نام ازی چی قسم میبینی که چی نام داره رایت کلیک میکنم the properties the other نام ازی تکست 0 و ایره کلیک میکنم نام ازی تکست 1 میکنم که معلوم باشه. خوی خو عنوانش هست هر چی که باشه. انتر country name مثال صحیح است. capital صحیح است. این پروگرام سافت‌ویرها که شما می‌بینید سر از این پروگرامرها بسیار تکلیف کرده دا ډېر په تکلیف جوړ کړي. موږ تاسو څومره آسان استفاده کوو ډېر آسان صحیح است. این انتخاب میکنم میایم در فرمت میایم این بولد میکنم رنگش سیاه باشه. خب اینجا میایم بٹن میگیرم اینا شو کپیتال چی قسم اگر اینجا ما نوشته کنم که افغانستان وقتی که به ما کلیک بکنم این چی نشان بوده اگر اینجا پاکستان اینجا اسلام آباد اگر دست سیستم بوده خواه حالا اینجا بالای سعی کن چی میخوایم که اینجا نتیجهش معلوم شود در کدام جا میخوای در این فارم چی وقت میخوای وقتی که بالا زی یا اگر میخوای که نه وقتی که دایی کرسر رسید اون صحیح است خونی ما میخوام که کلیک حالا اینجا شما به چی ضرورت داری به if condition ضرورت داری build event اگر text 0 dot value اگر میت یا نمیت آپشن است یا اگر میت یا نمیت اگر text 0 equal to quotation افغانستان quotation then اگر در text 0 کدام کس چی نوشته کنم افغانستان نوشته کنم then بار چطور شد text 1 is equal to double quotation کابل در text 1 چی نوشته کو کابل text 1 equal to پر پیگی کنه text 1 equal to text 1 مساوی که اسی سره مساوی کنه is if اگر text 0 dot value equal to quotation Pakistan then text 1 equal to double quotation Islam Abad yes else if agar text 0 equal to quotation misal India then judge choose text 1 equal to quotation and if چه وقتی که if خلاص شد اینجا افغانستان نوشته است کلیک میکنم باز من اینجا نوشته میکنم که پاکستان وقتی که شو کپیتال نشان دادم باز وقتی که اینجا کلیک کنم که انڈیا اینجا نوشته میکنم باز اینجا که نوشته کنم که احمد نشان میده باید مسیج بده چی باید بده مسیج بده یک سم مسیج بده که یا خو سپیلینگ غلط نوشته کردی از کشور و یا هم این not available است اینجا نوشته میکنیم که ایلز چی معنی میفهمید یعنی اگر بالا که ما چیزا ذکر کردیم اگر از این یک کشم نبود باید طور سا مسیج باکس مرا مسیج بیدی دمی مسیج نوشته کو sorry your country
name is not valid. Rotation false. आली कि मो इन जची में इकोनॉम की मिसाल अगर पाकिस्तान में तम अमू चीज़ हमारे निशान में तय मुश्किल नहीं अगर इन जमा में तम की मिसाल जाना ना का इन बहुत ची में का नज़र का कंप्यूटर पूछ सकता हूँ पूछ रहा शो ما فهمیدی خوب صحیح अगर सही बात है तो मुश्किल नहीं इंडिया क्लिक अगर इंग्लिश इकोनॉमी की मिसाल खालिद खान क्लिक में इकोनॉमी डाउनलोड डाउन करो هغه خو موږ بیا خو لیست نه کنه لیست نه دا کامبو باکس صحیح ده نو خو صرف په تاسو دا کارو کوم ته مثلا راغلی کوم ولایت ولایت ولسوالۍ د کلی نو دا په ستای کیږي کیږي خو ورسته خو ډېر ښه ده استاد دا ټول څه هیوادونه د ټول منټرول دی دس دلته څومره هیوادونه دي مثال 200 شرط خو نشو ورکولی کنه زه ته اسانه طریقه ښیم کنه د اوس اسانه طریقه ده چې دلته مثال دا لکه یو ډکشنري شي جوړوي لکه شي جوړوي هغه ته لغات ورکړه لاندې ته چې وښیي خو که چېرته مثال ډکشنري نه بغیر هم که چېرته موږ دغه د ملکونو پروګرام جوړو نو تاسو فکر وکړئ مثال 200 ملک نومونه 200 شرطه موږ ورکوو ډېر مشکل لګا نه تاسو ته ویلي د دې لپاره ډېره اسانه طریقې دې ورته ښیم او بل دا ده چې دغه طریقه تاسو زده کړل تاسو کولی شئ چې نور هر شي وکړئ مثال دلته یو بل ټکس باکس واخلئ په یوه ټکس باکس کې ورته ولیکئ چې پاپولیشن نفوس یې ته خپل معلومات د انټرنیټ نه راوخلې هر ملک نفوس معلوم کړه نو هر چا ته خو نه وي معلوم چې مثال د چین نفوس څومره ده نو دلته به دا پروګرام جوړ کړئ هغه به ډایرکټ هلته نوم ورکوي ډایرکټ ورته ښایي دومره صحیح فله یو بل آپشن ورکړه ورته هلته ولیکه چې دا وښیي چې مسلمان دي که کافر دي که څه شي دي صحیح فله دغه چې ما تاسو ته ویلې چې دلته خو موږ اوس 200 شرطه نشو ورکولی دې لپاره اسانه طریقه چې ده صرف ورته کار کوم خو صرف په ذهن کې وساتئ ښه وروسته به تاسو ته راځي مثال تاسو به یو ټیبل جوړوئ کنټري کیپیټل ګورئ افغانستان کابل وای راته نور وایه نور چې زده دي هغه راته وایه جرمني او المان بلجیم مثلا بروکسل لاره ده نو جرمني او المان خو یو شی دی پرېږدئ بس چپ شئ بس که دولسم تاریخ پرېږده ځای نه وایه نو ولې دې راباندې ړنګ کړ خو زه بس صرف یو څو نومونه لیکم خلاص بلجیم چه بروکسل ښه نرویج بس خلاص نور تاسو هم کولی شئ ګورئ اوس دلته تاسو وګورئ ښه دا مې بیخي اخوا کړ دا ټکس باکس مې دلته راوړ دلته زه راوړم مثال څه شی لیست باکس راوړم دا به تاسو ته ډېر وروستو راځي ښه دا ده رایټ کلیک ډیټا سلیکټ کړه کنټري فرام ټیبل 1 ګورئ هغه ټول ملکونه دلته راغلل لکه ډکشنري نه صحیح ده نو دلته دا اخوا کوم هغه ټکس باکس دغه ده د دې لیک سایز هم غټوم فارمټ 16 بوټ دا هم باید بوټ اوس ورته ګورئ ښه میرا ټکسټ one dot value equal to location select capital from
فور همدان پرې خوا کړم. دا د دې لپاره تاسو لپاره ضروري چې تاسو په دغه باندې پوه شئ ښه دا پروګرام باید څنګه جوړ چې اوس که دا طریقه ما تاسو ته نه وښودل تاسو به هغو کې لګیا وئ ایفو ټول کمپیوټرونه پورې کړی وو صحیح ده. ای ډاټ ټکسټ همدان هاخوا کوو. دلته راوړم څه شی راوړم لیست فارمټ ته راځم لږ سایز هم غټوم رایټ کلیک پراپرټي ایونټ لیست رو سورس select capital from table 1 where country and list اوس ډیزاین څو لاینه کوډ مې وکړو یو لاین کوډ که نه. اوس ته کولی شې دلته په ټیبل کې اټکوه خلاص په دې کې داسې ډکشنري او هغه جوړولی شې چې یو څو په دې کې وکولی شې چې لغاتونه هم چی کی آڑی مثال این جمع یک چیز آڑ میکنم دیگه ایران تهران نو دلته ګورې اوس ایران خپله راغلی ضرورت نشته چې ته به یو شي دغه د مطلب وکړو چې ته به یو ته کوډ کوې فکر یو لاین کوډ کردیم سره کلیږي چې شده اپلای کړم دا وګور دا لکه ډکشنري داسې وکړو دا ډکشنري نه دي ډکشنري هم کتلی دي که نه دا دی مثال زه ورته لیکم چې ستا خلاص دا د شي خلاص اوس چې کلن ته راسم نو ډایرکټ هر یو چا کوم فکر وکړه چې دا لغات شو او دا شي شوله ګرځه خلاص نو دا وروسته خبره دی ښه ما تاسو ته غوښتل چې صرف تاسو ته د ایف کنډیشن باره کې معلومات راکړم چې ایف کنډیشن تاسو باید سره کوم کار کوئ کوم سوال خو نه درته دې جواب کوئ ښه راځم بیا چې راخلم ساده فارم مې راواخیستم د ایف کنډیشن اصلي هدف څه شی دی درته ښایم رایټ کلیک رنګ دې تغیر کوم دا رنګ سکاټ خو ښه اوس دلته راخلم ټکسټ باکس بیا وګورئ یو دوه څو شو دومره خو پرېږدئ چې درې ټکسټ باکس شو صحیح ده نام یې ځینې تغیر مې کوم کې فرست ویلیو اینجا سیکنड वैल्यू اینجا रिजल्ट ये चीज़ برای شما ضروری نیست که این را یاد بگیرید طریقه یاد بگیرید طریقه من دیدین با تاسو بیا نقل کوی نوشا بجوره صحیح ببینید چی است چی میشه خب نام ازی چی است تکست 0 نام ازی تکست 1 و نام ازی چی شده تکست 2 و اینجا یک بटन میارم خوبش ببین شو حالا من چی میگم اگر اینجا عدد باشه چل اینجا عدد باشه وقتی که کلیک بکنم جمع شوه اینجا برای ما چی بتا اینجا وقت تاسو کلکولیټر لري موبایل کې لري کمپیوټر کې لري وګورئ دا طریقې ته وګورئ دا دو ټکس باکسونه سره کوم سره جمع شي ټول دا این ټکس باکس که شما انتری میکنید بای دیفالت دیتا تایپ از این ټکس باکس تکست است د دې دیتا تایپ چی ده نو وقتی که شما د میجه 20 نوشته کردی کامپیوتر فکر میکنه که تکست است صحیح است التکست امر تکست جمع تکست تکست را نه جمع کی خیمه چی طور کنه مالی ما یک فانکشن داریم ایرا نوشته کده امرای خودت خون
val function. Just val. This function is used to change text to number. Two. خلاص چی کار میکنه فانکشن؟ چی معنی پایدهش چی است؟ شاید تکست چه معنی؟ حالا خوبش ببینیم. ما وقتی که با این کد میکنیم در زیر ای بटन چطور کد کنم؟ ای که است نام از چی است؟ تکست 2 چی است؟ ریزالت است. صحیح است؟ ای چی است؟ صفر. ای چی است؟ حالا ما چی قسم کد بیشتر میکنیم که تکست 2 مساوی شود. تکست 2 مساوی شود. ویل امی تکست 0 جمع شود امرای تکست 2. صحیح است؟ ببینید چطور. رایت کلیک. text 2 equal to ویل با ویل تبدیل شود. چی با ویل تبدیل شود؟ قوس. text 0 با چی تبدیل شود؟ یعنی دیتا تایپ text 0 با چی تبدیل شود؟ امراضی باز جمع شود. با ویل تبدیل شود. چی تبدیل شود؟ text 1. سمرا آسانه خبر بیخی لکه حالی که شما اینجا کلیک میکنید برتان رزلت داد که چی میشه؟ دیگه خلاص شده. کلیک میکنید هر چیزی که باشه ضروری نبود. طریقه خود پوش کنه. طریقه مهمه. ویل فانکشن مهم است. کدام سوال؟ نداره. بگم. خواه اولین گپ وقتی که شما برای کد میکنید اول شما باید همین تکست باکس ها را بشناسید که نام ازی چی است، نام ازی چی است و نام ازی چی است. صحیح است؟ نام از این تکست صفر است. چطور میفهم؟ رایت کلیک میکنم پراپرتی این تکست صفر و نام ازی چی است؟ تکست 1. نام ازی چی است؟ تکست 2. علی دزیر ازی که ما کد میکنم چطور که امی تکست 2 مساوی شود. امرای چی مساوی شود؟ تکست صفر هرچی که باشه امرای جمع تکست 1. باز ببینید خب تکست 2 مساوی شود. ویل قوس تکست 0 قوس. ویل مانا اگر در تکست 0 هرچی باشه او را به نمبر تبدیل کو. صحیح است؟ امراضی باز جمع شود. ویل چی جمع شود؟ تکست 1 خلاص قوس بسته. اوس په دې کې کوم سوال؟ ښه علی خو یې تنها چی کار میکنه؟ خو موږ غواړو چې ضرب دیم کار وکړي، تقسیم دیم کار وکړي. دا به څنګه چل کوو؟ نو هر وخت ورته کوډ بدلوي. علی که ما اونجا کوډ بدل کړم خو بیا خو صرف که هغلته زه بدل کړم چې ضرب نو بیا خو صرف ضرب کار کوي. زه هم چې دلته دې اوس په دې بټن کلیک کړم څلور واړه دې کار وکړي په دې یو بټن باندې ټوله پروګرام درته نو نه کیږي خو ساده په یو بټن کې ټول خبره خو د جوړه نامه کې استفاده ورته ټول یو وساده د سکی او مثلا په یو بټن باندې وشي مثلا کلیک وساده په یو کلیک کې مثلا جمع شي په دوه کلیک باندې مثلا ضرب شي. نو دا بیا څوک پوکه خلکو ته به وایي چې دوه کلیکه هغه جمع کوم. دا خو څه شی وایي؟ کوډینګ کې څو شرط ورکوو په دې خو پوه شوې که نه؟ کوډینګ کې څو شرط ورکوو. ګورې شرط خو ورکوو دا خو معلومه خبره ده خو دا شرط څه رقم ته ورکوو؟ مثال دا خو کېږي شرط نه بغیر خو کېدی نه شي. څلور شرط دي. صحیح ده؟ یو شرط د جمع لپاره، یو د منفي لپاره، یو د ضرب لپاره، یو تقسیم لپاره. شرط خو ورکوو خو څه رقم شرط ورکوو؟ دماغ هم دې ټوله پروړه ده بس دي.
یو کوم دومره هغه نشته خو ګوره مشکل است بس دیگه خلاص مشکل است ما برای شما حل میکنم چطور ببین برای تان کار هم کرده بودم یه خویاد اینه چی گرفتم کامبو باکس نام از کامبو باکس هر که است اینجا رایت کلیک میکنم در دیتا میایم اینجا چی میگیرم ویلیو لیست ولی ویلیو لیست ځکه چې په خپل په دې کې موږ ټایپ کوو یو شی پکې چی د می ټایپ میکنی جمع کاما منفی کاما ضرب کاما تقسیم سخت مشکل په پوه خو د تکړه مې وکنه دا چې تاسو دماغ په کار نه کوي چې اوس دلته کلیک وکړو ګورئ اگر د می کاما باکس جمع انتخاب بود شرط میتونم شما باید چی کو جمع کو اگر د می کاما باکس منفی انتخاب بود شما باید چی کو اوس خپې فهمیدي تو خو نه فهمیدي ګوره دا نور تاسو پر مربوط هغه کړه چې موږ د دین او د اسلام لار ورخودلې باقي شي نور نه پېژنم شي شرشي موږ ته ورځ کوم باکس خو دا د ټیکس باکس خو دا راشم ته خو نه راته هذا كله بيجي شغال في چاست كله بيجي کوله زیرا ولا سي خوين باش بيجي خير باش بيجي سلور بٹن شو جوړي سلور بٹن جمع کوم آسان به نه په کیلکولیټر کې تم مساوي یو هغه لري څو لري مساوي کار کوي صحیح نو کته سلور بٹن جوړي کې او ته د تا کار جوړي مشکل نه خو چیرته بیا د شي وی لکه مخ کې چې ما درته وکړل چې هغه کنټری نمونه دي کول ډیر شرطونه ضرورت نه بیا خو نه چې کوله چې مثال لاس بٹن جوړي کې ټول سره باندې شامل نه خلاص شو اوس ته ګوري نام اجي کوم وخت چې است کامبو سیوان حالا اینجا ما شرط میتونم وساده نوې کومه کو سره کولای شي خپل کوډینګ کې وګم هغه نمبر کوم مشکل کچه تا کامبو سیوان equal to double quotation جمع then اگر دا کامبو سیوان کدام کس جمع انتخاب کرده باشه شما چطور بکنید همین جمع شروع کنید yes and if یک موضوع چی شد اگر the combo 7 equal to quotation ضرب quotation then what quotation text 2 equal to vel قوس text 0 قوس ضرب vel قوس text 1 مشكل نه فنکشن کې فاصله لري کنه مشکل نه فنکشن کې فاصله ورکړي کنه نو and if یک کم دیگه خلاص اگر combo 7 is equal to quotation تقسیم then وګورئ څه کوم تاسو چیکو یا text 2 equal to vel قوس text 1 sorry text 0 قوس تقسیم vel قوس text 1 and if اگر combo of equal to quotation منفی quotation then text 2 equal to vel قوس text 0 قوس منفی vel قوس text 1 مراخر چی نو دا د تاسو کار جوړ شي 300 او 100 منفی البته چی انتخاب منفی رزلت وګورئ نه ولا جمع کې شو چطور میشه 400 میشه آگاهی ضرب شو چطور میشه آگاهی تقسیم شو چی میشه کالکولیشن چی وکړي کولای شي ایلز په استفاده کې نو بیا خو تاسو ته ویل نو بیا به صرف یو اند په اخر کې راځي مشکل په طریقه خو پوښوي کنه څومره خطر طریقه copy paste clear copy के काम
great text صفر equal to خالی quotation माना چی میتا خالی text 1 equal to خالی quotation माना خالی text 2 equal to خالی نیچه است وقتی کلیک چی میکنم همون چی شده ولی سر گرایه سر ولی گرایه همون تو کس چی نمیکنم ما خو میبینم خوب شده نه سر ولی چی میکنی خوب خیر خواه پا دیگه کم سوال لرهی اوکی سوال طول تبی پوشه شما فهمیدی راست میگی دا فرمول نیست خو ما فرمول ده کنه صرف آلتا ما دغه شی اضافه ورکړه نو خو ما خبر دغه یو لیک نور خلاص یو لیک خو آل ببینی ای بटन است به چی نوشته است ایشو ریزلت در کدام جای نوشته است بالا از بटन امی چی است از بटन چی است ایشو ریزلت کی نوشته است لیبل مگر در تیبل ما برشما گفته بودم که به چی میگه کپشن عنوان چینج کن بگو چی وای کپشن صحیح است حال ببینی اینجا اگر شما ببینی بعضی چیزا صرف مفکوره داخل آمدم در کنترل پینل اینجا آمدم و چی سپیچ text to speech ده همه بटन چی کلیک کردی وقتی که ما با یک کلیک میکنم این به چی تبدیل میشه استاپ وقتی که استاپ کلیک کردم چی تبدیل سو بटन دی دو نه دی خدای تعالی زه خو ګوت دغه ما عادت نو بटन له ودا نو شو کار کوي هم سٹارټ کوي او هم چی کوي صرف دا تخیل چې څنګه بटन کیپشن چینج کولای شي نور چې دا په دې باندې به موږ ډیر کارونه کولای شو صحیح ده ګوري ها کاپی پیسٹ right click نام याजो कमांड ची است اینجا ببین اگر कमांड یازده dot caption is equal to quotation show result then اگر caption कमांड یازده چی بود show result then چطور شود caption कमांड یازده dot caption مساوی شد quotation clear چی تبدیل شود؟ clear باز اگر command 11 dot caption equal to quotation clear اگر بالای از این clear نمیشته بود و ما کلیک کنم باز چطور شود؟ command 11 dot caption equal to quotation show result end if ببینید نگوره show result clear دیگه سی ریکارد میکنه نه بیکاری چه جواب توصیه ویدیو داخل مثل دي دا عنوان تا چینج کړه سره کارونه خبره کوم کارونه کولای شي نو کوم څه دې دا سره کوم ته کلیک وکړو چینج زوس ګوان علمامي خام کې امي کاری کلیر و شو رزلټ امي یک بٹن کا پوښه then نوشته کوي ما صبر کوم text do equal to vel قوس text 0 قوس جمع vel قوس text 1 قوس text 0 equal to خالی text 1 equal to خالی text 2 equal to خالی دا علی چطور میشه خوبش ببینید 100%
جواب چی است؟ Dosa. Ali چی نوشته است اینجا؟ Clear. کلیک میکنم کلیر شد یا نشد؟ Ali باز اونجا چی که باز په یو ډز دوه مرغۍ کله په یو ډز دوه مرغۍ ویشتلی دي؟ نه خو ما په بلنده باندې دوه ویشتلی دي په یو باندې ښه. کوم سوال په دې کې ګورې بیا راځم عادت 12 شو رزल्ट در बस क्लियर میکنم با یک بटन دو کار میکنم نیست خواهد نور ما هم شروع کنیم بودیم پاسا باید نیست کوم سوال هیچ سوال نداری شما فهمیدید کوم سوال که داری کول سوال کنید تا لاغه نه دي لیکلي دغه پراپرتی دیتا اینجا شما در رسورس تایپ چی انتخاب کنید ولیو و در رسورس چی باید نوشته کنید در رسورس این چیز باید نوشته کنید ببینید کنه ببینید نور نگاه کنید کامه تاسو ورکولای شئ دا چې مې کالم د خو خیر تاسو کامه ورکولای شئ مشکل نه ده ښه دا مچ لکه دا فارم ون چې خلاصو کړو دا ټول هغه سره ټیبل افوم مسله دی سره مشکل چې افوم تنا کټ تنا دا چې موږ کړی ټیبل دا دینا MDE فارم جوړیږي ښه MDE او M معنا میک D معنا ډیټابیس E معنا اگزی خو پیږي ښه اگزی معنا ایگزیکیوټډ فایل ایگزیکیوټډ فایل خو پیږي نه چی چی پیژنه خلاصه وایي لکه د تاسو اسایمنټ به شي نه سبا خو امتحان ده کنه دې د څه نه کېږي ټیبل او لس سوال به یو لس سوال به بل نه شل سوال به او په هر سوال باندې 5 نمرې ښه هر سوال به شي 5 نمرې ترو فالس به هم وي پراپرټیانې به هم وي او فراتیر دومره نه کلم درکم او نور شان چارج شي ولا صحیح شو نور جواب هم شد کدی شته جواب کوشش کوم چې خود سوالونه نه ټول ذهني سوالونه دي ګوره دا څنګه چې شارټ کټ د کاپی شارټ کټ شي دا یا سیو کا شارټ کټ شي دا نه ذهني ټول بس سوال چل کوي د ذهن باندې صحیح که څوک تکړه کولای شي که څوک تکړه نه شي شي دا